دوی پوښتنه کوي وایي روژه نیول بې له نیته څه ډول دی؟ حضراتو دا مو داسې پوښتنه وکړه چې لمونځ کول بې له اوداسه څه ډول دي؟ یو سړی لمونځ کوي اودس نه لري، نو روژه او بې له نیته تاسې تر اوسه یا لیدلې یا اورېدلې د یو چا څخه مو پوښتنه کول حضراتو ستاسې قربان شم. روژه او بې له نیته بې له نیته ګر سره روژه نه ده غلطه. که سړی ټول عمر دغسې روژه ته هندوی د څه که نه وکړي، نیت د روژې نه وي، نو خو ډېر داسې کسان ستا بنایان وي، نور خدمتګاران وي، و ډوډۍ اوبو ته نه شي خلاص، و چای ته نه شي خلاص، یا بعضې کسان وي معده یې خراب وي، د ورځې شی نه خوري، د شپې یې ګوله خوړلې یا نه، و پر معده یې بد اثر کوي، نو دغه کسان چې دا عقل نه کوي او نیت یې هم نشته، دا روژه نه ده. حضراتو نیت دپاره د روژې شرط دی. کم سړی چې د روژې نیت ولري بیا نو هغه روژه صحیح ده، مقبوله ده، او که نیت د روژه نه و ګر سره غلطه ده. که نفلي روژه وي، که فرضي روژه وي، که ادا وي، که قضا وي، که نظري وي، خو چې نه وي د روژې دی بیا له نیته نه صحیح کېږي. لیکن هو رمضان مبارکه هغه چې د شپې نیت کوې و سبا روژه نسم، که مطلق روژه یاده تمثیل، که نفلی یاده تنسی ده، اگر فروش کال قضایی یاده تنسی ده، ده قسم فدیه یاده پر رمضان کی گرد دا رمضانی دلیل ده غیر حقنور یتنه ده کل لغوست. اما که ده قضایی روژه نول هغه به د شپې دغه نیت کوي چې سبا دا قضایی روژه نسم، که د شپې نیت نه وکړي بیا غلطه. او نفلی روژه حضراتو د سهاره تر 11 بجو پورې په دغه تاریخ کې که مو خوراک نه وکړي بالکل مو د شپې اراده نه و چې سبا نفلي روژه ونیسم، سهاره کښېنستې لمونځ دې وکړي اراده دې نه وه، خوراک دې نه دی کړی، چای هېڅ شی دې نه، پر 11 بجې دې اراده وکړه چې نن زما روژه، بس د سهاره لا ګوستا روژه صحیح شوه، تر ماښامه به دا روژه. خو په اکثر د ورځې کې دا نیت راغی لکه په ټوله ورځ کې، خو مطلب دا دی بې له نیته روژه نه ده روا. والسلام.